بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 28مه برخه. ګرانو وطنوالو، اندرې هولیس چې د بوش په دوره کې د پینټاګان د مخدره توکو د پالیسۍ لپاره د لوړپوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کوله، وویل چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو حکومت له پیل څخه د جنګسالارانو سره د خپلو نږدې ملګرو په څېر چلند غوره کړی و او هېڅکله دا چلند دوی بدل کړی نه و، چې دا یوه ډېره زیاته د افسوس خبره وه. دوستم د جنګسالارانو په ډله کې ځانګړی ځای درلود. هغه د 1980 لسیزې په اوږدو کې د شورویانو او افغان کمونیسټانو سره یو ځای د مجاهدینو په وړاندې جنګېدو. د روسانو له وتلو وروسته هغه د لسګونو زرو ازبک جنګیالو قومانده وساتله چې د ټانکونو او کوچنو الوتکو لخوا ملاتړ کېده. هغه د شبرغان او مزار شریف په شمالي ښارونو کې د خپل ځواک اډه پراخه کړه او په رسنیو کې به یوې ډلې د شخصیت پروپاګانډ کولو. د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په جریان کې هغه ځان کله یوې ډلې سره او کله د بلې ډلې سره متحد کړی و. 2 ځلې د طالبانو لخوا د نیولو څخه د مخنیوي لپاره د هېواد نه تښتېدلی و. د 2001 کال په مۍ کې هغه د جنګسالارانو په اطلاق کې د شاملېدو لپاره بیرته راستون شو چې د شمالي ټلوالې په نوم پیژندل کېږي. د دوستم وخت بختور ثابت شو. څو میاشتې وروسته په امریکا کې د 11 د سپتمبر پیښه وشوه چې د هغې د غچ اخیستلو لپاره د CIA د نیم فوځي فعالینو او د ځانګړو ځواکونو د سرتېرو کوچنۍ ډله افغانستان ته راورسېده او دې جنګسالارانو ورته په واسکو مې هرکلی وویلو. دوی د دوستم د محاصره شوو ځواکونو سره د جنګسالارانو په توګه یوځای شول او امریکا د پراخ هوایي ځواک په ملاتړ یو برید تنظیم کړو چې طالبان یې دې ته اړ کړل چې مزار شریف او کندوز پرېږدي. د 2001 کال د نومبر په وروستیو کې په زرګونو طالب جنګیالي د دوستم ملیشو ته تسلیم شول، خو دې کار د ستونزو یوه بله ټولګه رامنځته کړه. 100 طالبان چې دوستم مزار شریف ته نږدې په یوه ویجاړه کلا کې بندیان کړي وو، یو خونړی پاڅون وکړو چې څو ورځې دوام لرلی و. د دوستم لسګونه کسان او د CIA یو افسر جاني مایکل سپین د پاڅون په ترڅ کې ووژل شول چې پکې لږ تر لږه 200 طالبانو هم ژوند د لاسه ورکړو. کله چې پاڅون پیل شو د دوستم قومندانانو شاوخوا 2000 نور طالب بندیان چې د کندوز ښار ته نږدې نیول شوي وو په کلکو مهر شوو بار وړونکو کانټینرو کې ځای پر ځای کړل. یو کاروان دوی 200 میله لرې د شبرغان یو بل زندان ته بوتلل، خو کله چې کانټینرونه راورسېدل نو ډېری طالبان بندیان د دوستم د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. د دې مینې د 2002 کال تر لومړۍ پورې پټ ساتل شوي وو، تر هغه کله چې خبریالانو او د بشري حقونو ډلو شواهد وموندل چې بندیان د شبرغان ښار ته نږدې په دښته کې په ډلهیزو قبرونو کې ښخ شوي وو. نو د مدافع سازمانانو د افغانستان او امریکا له حکومتونو وغوښتل چې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. د بوش له وتلو وروسته امریکا حکومت یوه پلټنه پیل کړه، مګر هیڅوک هیڅکله مسؤل ونه ګڼل شول. امریکایي چارواکو په عامه توګه وویل چې دوی د دې مرګ جوړې څخه تر هغه وخته پورې خبر نه وو تر څو چې رسنیو دا کیسه خپره کړې نه وه. په داسې حال کې چې د CIA او ځانګړو قوا پرسونال د دوستم او د هغه د کارمندانو سره نږدې اړیکې درلودې، مګر اسناد ښایي چې د بوش ادارې او دوستم په خپل منځ کې د اړیکو ساتلو لپاره ډېره په لوړه کچه هڅې کولې. د بندیانو له مړینې څو اونۍ وروسته دوستم د خپلې قوماندې د پوستې څخه سپینې ماڼۍ ته یو داسې زړه پورې لیک واستاوه: ګرانه د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بوش، مهرباني وکړئ د نوي کال په ورځ زما زړه پورې سلامونه ومنئ. د افغانستان خلک چې د اوږدې مودې کړاوونو وروسته سوله تجربه کوي په دې برخه کې ستاسو د هڅو څخه مننه کوي. هغه زیاته کړه: زه تاسو ته ښه روغتیا، لوی بریالیتوبونه او نیکمرغه هیلې لرم. د جنګسالار د لیک د مخنیوي پر ځای پینټاګان
د هغې لیک د رسولو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړه. د جنوري په 9 د متحده ایالاتو د مرکزي قومندې مشر جنرال ټامي فرانکس دا لیک مستقیم ډونالډ رمزفیلډ ته فیکس کړو چې په جواب کې رمزفیلډ خپل سرتیري ته امر وکړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوستم سلامونه د بوش میز ته ورسېدل. د رمزفیلډ یو مرستیال بوش ته د دوستم اړوند داسې لیکلي وو چې دوستم د شمالي ټلوالې یو قمندان دی، هغه یو ډېر ښه جنګسالار دی او زموږ د ځواکونو سره ډېر ښه کار کوي. په هر صورت کله چې افغانانو په 2002 او په 2003 کلونو کې د خپل نوي حکومت د ټینګولو هڅه کوله نو دوستم د دوی پر وړاندې کار وکړو. د هغه ځواکونو په شمالي ولایتونو کې د برترۍ لپاره د سیالو ملیشو سره جګړه وکړه. هغه د نړیوالو د هغه غوښتنو سره مقاومت وکړو چې خپل سرتیري بېوسلې کړي او خپلې درنې وسلې په کابل کې حکومت ته وسپاري. د دوستم لپاره د امریکا ملاتړ د هغه د ګډوډونکو لارو چارو سره سره ثابت پاتې شوی و. د 2003 کال په اپریل کې د سویلي کالیفورنیا څخه د جمهوریت غوښتونکي کانګرس غړي دانا روراباکر د ولسمشرۍ په معنی کې له حامد کرزي سره ولیدل او له هغه وغوښتل چې دوستم ته په نوي حکومت کې ډېر واک ورکړي. په عجیبه توګه د امریکا قانون جوړونکي هم له کرزي څخه وغوښتل چې د دوستم او د هغه د ملګرو جنګسالارانو په اړه د دې نورې نیوکې نه کوي او وړاندیز یې وکړو چې هغه یعنې کرزي د قومي مشر په څېر لږ سپکاوي کوونکې اصطلاح وکاروي. د یو طبقه بندي شوي امریکایي ډیپلوماتیک د کیبل له مخې د غونډې تشریح داسې کوي. کرزي بې باوره و. هغه دوستم یو قانون ماتونکی وباله او په ګوته کړه چې د هغه غله یوازې څو ورځې دمخه په ډزو کې ښکېل شوي وو چې 18 کسان یې وژلي دي. هغه خبرداری ورکړو چې که دوستم او نور جنګسالاران د وژنې، جنسي تیرې او لوټمارۍ مخه ونه نیسي نو افغانان به د طالبانو د بیرته راتګ هیله وکړي. کرزي یادونه وکړه هغه څه چې خلک په حقیقت کې غواړي چې د قانون د لاندې ژوند تیر کړي او خلک شکایت کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې قانون او نظم شتون درلود. د امریکا نورو ډیپلوماټانو هڅه وکړه خو ناکام شول چې دوستم قانع کړي چې لږ جنجالي شي. توماس هورسن چې په دري ژبه به خبرې کولې او په 2003 او 2004 کلونو کې په مزار شریف کې د سیاسي افسر په توګه دنده ترسره کوله، په هرو 2 اونو کې د دوستم سره د لیدو خبره کوله. هغه به دوستم له سیګار راوړل ترڅو د هغه سره اړیکې جوړې کړي. توماس هورسن هیله درلوده چې دوستم په خپله خوښه له افغانستان څخه وځي. هغه وړاندیز وکړو چې هغه د څو داسې فلمونو لپاره د اجرایي تولید کوونکي په توګه وګماري چې ډیپلوماټ پکې په خپله ښکېل و. خو کله چې دا کار ونه شو نو بیا توماس هورسن وړاندیز وکړو چې دوستم د طبي درملنې لپاره د ګریناډا ټاپو ته سفر وکړي په دې هیله چې جنګسالار به د کیریبین اقلیم د خپلې خوښې سره سم موسم ومومي او هېڅکله به بیرته افغانستان ته واپس رانشي. په نورو مواردو کې توماس هورسن یو سخت دریځ غوره کړو او دوستم ته وویل چې هغه باید په حقیقت سره په دې فکر وکړي چې د هغه په څېر نور سره څه پېښ شوي دي چې یو وخت د متحده ایالاتو متحدینو لکه د ایران باچا او د هیټي ولسمشر جین برټرن ارسټایډ. خو دوستم هېڅکله د ارسټایډ یا هیټي په اړه نو اورېدلی. نو ما ورته اشاره وکړه چې هغه د متحده ایالاتو سره یو تړون کړی و چې هغه ته د ژوندي پاتې کېدو توان ورکړی و. زه به وړاندیز وکړم چې دوستم دې هم د داسې تړون کولو په اړه فکر وکړي او هغه به د جنګسالارۍ دا دنده پرېږدي. توماس هورسن د ډیپلوماتیک شفاهي تاریخي مرکه کې یادونه وکړه زه فکر نه کوم چې هغه زما کوم وړاندیز په ډېر جدي توګه په پام کې نیولی و، مګر ما د سفارت خلکو او تر یوې اندازې پورې په واشنګټن کې هم خلکو ته وویل چې دوستم ته یو داسې وړاندیز وکړي چې هغه رد کولی نشي. په اپریل کال 2004 کې د متحده ایالاتو چارواکو د دوستم سره صبر له لاسه ورکړو کله چې د هغه ملیشو په کابل کې د حکومت د منلو څخه سرغړونه وکړه او په لنډ ډول د شمالي ولایت فاریاب کنټرول په لاس کې واخیست چې د کرزي ټاکل شوي والي اړ کړو
چې له ولایت څخه خپې سپکې کړي. د متحده ایالاتو فوجي قمندانانو د B-1 بمبار تیارو ته امر وکړو چې د دوستم په شبرغان د هغه د کور د پاسه څو ټیټ پروازونه وکړي، چې دا یو ډول دوستم ته خبرداری و چې هغه له کرښې څخه تېر شوی دی. خو بیا هم څو میاشتې وروسته امریکایان د خپل ظالم ملګري لپاره د کومک نه انکار نشو کولی. د 2004 کال په ژمي کې د جنګ سالار دوستم یو مرستیال په کابل کې د امریکا د فوج په مرکزی دفتر کې د فوج د ځواکونو مشر ډګروال ډیوډ لام ته په ویره کې ټلیفون وکړو چې دوستم ډیر ناروغه دی او ډاکټران فکر کوي چې هغه مړ کیږي. آیا امریکایان د هغه مرسته کولی شي؟ ډیوډ لام د نه ویلو په اړه فکر وکړو، ځکه هغه پوهېدو چې د دوستم مړینه ممکن ډېرې ستونزې حل کړي. خو پر ځای هغه موافقه وکړه چې دوستم له مزار شریف څخه د بګرام په هوایي اډه کې د متحده ایالاتو طبي ټروما مرکز ته د معاینې لپاره بوزي. په بګرام کې یو ډګروال ډیوډ لام ته زنګ وواهه چې جنګ سالار ډېر شراب څښل چې هغې د هغه ځیګر زیانمن کړی دی، هغه مړ کیدی شي. یوازینۍ هیله دا ده چې هغه پرمختللي روغتون ته ولېږدول شي. په بګرام کې ډګروال په واشنګټن کې د والټر ریډ اردو طبي مرکز سپارښتنه وکړه. نو ډیوډ لام ورته وویل چې هغه واشنګټن ته ځي او آیا موږ باید په والټر ریډ کې د یو جنګ سالار درملنه وکړو؟ سفیر به دا کار چرته ونه کړي. دا ډیوډ لام د اردو په شفاهي تاریخي مرکه کې وویل. په اخر کې دوی په یو بدیل موافقه وکړه. د لینډسټل سیمه ایز طبي مرکز په جرمني کې د متحده ایالاتو د اردو یو مخکښ روغتون دی او له همدې امله موږ دوستم لینډسټل ته واستوو. دوی د هغه معاینه وکړه او دوی درملنه وکړه چې هغه به د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا ولري. کله چې دوستم کور ته راستون شو نو هغه ډیوډ لام او نور امریکایي چارواکي د کابل په خپل کور کې د جشن میلمستیا لپاره راوبلل او د هغه د ژوند د ژغورلو لپاره د هغوی نه مننه وکړه. خو هغه ډېر ژر د خپلو جنایتکارو رامنځته کوونکو لارو ته بیرته راستون شو او د راتلونکو کلونو لپاره په افغان سیاست کې یو بې ثباته کوونکی ځواک پاتې شو. په مرکو کې د بش د ادارې لوړپوړو چارواکو د جنګ سالارانو سره د کار کولو د خپلې پالیسۍ څخه دفاع وکړه. په 2001 کال کې د طالبانو له ماتې وروسته دوی وویل چې د دوی تر ټولو سخته دنده دا وه چې جنګ سالاران وهڅوي چې خپلې ملیشې منحل کړي او د کرزي په مشرۍ کې نوي حکومت ته خپله وفاداري وښایي. خو د دې جنګ سالارانو پوځونه او وسلې د دوی د ځواک سرچینه او د دوی د شخصي بقا لپاره کلیدي وو. که څه هم د بې وسلې کولو کمپاین تر ډېره حده بریالی شو، خو ډېر زیات کلونه یې واغشتل. د بش ادارې نه غوښتل چې په زور سره جنګ سالاران بې وسلې کړي، ځکه چې دوی به بیا د متحده ایالاتو د ځواکونو لوی شمېر ته اړتیا درلوده او دې جنګ سالارانو به افغانستان نور هم ټوټه ټوټه کړی و. د دې معنا دا نه وه ګنې دا جنګ سالاران ډېر بهادر کسان وو، بلکې امریکا او د هغوی لاسپوڅې د افغان دولت کسان ډېر زیات کمزوري وو. ګنې په کال 2021 کې طالبان لا کابل ته را رسېدلي نو چې همدا جنګ سالاران د یو بل نه مخکې کېدل او د افغانستان نه تښتېدل. د بلخ والي عطانور او هم دغه رشید دوستم چې د یو بل سره بیا خبرې هم نه کولې، خو بیا په یو هلیکاپټر کې د افغانستان نه وتښتېدل. دوی دومره نوان وو. د 2002 کال څخه تر د 2003 کال پورې د متحده ایالاتو سفیر رابرټ فین وویل چې د جنګ سالارانو د تیر شو کلونو کورنۍ جګړې له امله دوی د وسلو د سپارلو په حال کې نه وو. نو بیا امریکایانو هم وویل چې دا به ښه نظر وي، خو دې چلند یو سخت زیان درلود. د بې وسله کولو په بدل کې متحده ایالات او کرزی باید په نوي حکومت کې د جنګ سالارانو رول تضمین کړي او هغوی ته سیاسي مشروعیت ورکړي. د ډونالډ رمسفیلډ ملکي سلاکار مارین سټرنسکي وویل چې پینټاګان او د بهرنیو چارو وزارت د جنګ سالارانو د وحشت په اړه هیڅ وهم نه درلود او دوی ومنله چې دوی د هغه رژیم مشروعیت ته یو وژونکی ګواښ رامنځته کړی دی چې موږ د هغه رژیم په رامنځته کولو کې مرسته کوو. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مې په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو،
تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خو ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.